دا خو د شاګردانو خپل شاګردانو تشویق لپاره ولا او شاګردانو یعنې په دې کې ډېر بېوسه او غریب شاګردان شته. دا شاګردان شته چې هغه هېڅ هم نه لري، نو دا د دوی لپاره ډېر غټ کومک موږ بولو. اګر که دا دونه ښه نه ده، خو د دوی لپاره ډېر غټ شی ده. مخکې موږ سره داسې کومکونه شوي وو، د البسې مرستې شوې ولې، نو شاګردان موږ د دې لپاره دوی موږ واچولو چې انشاءالله دلته موږ ته هر کومک کېږي. او تاسې یعنې داسې شاګردان په دې کې موږ لرو چې په هغو کې دوی هېڅ شی نه لري، نه کور لري، نه داسې سرپرست لري. نو د هغو په خاطر باندې دوی د دې لپاره ډېر تشویق شو. نه د اختر لپاره داسې کوم کالي لري، نه یعنې موږ مخکې پیشنهادونه کړي دي، خو چا داسې کومکونه نه دي کړي. غټه غوښتنه دا ده چې موږ اوبه نه لرو، او یعنې د اوبو غټ مشکل د موږ اول د اوبو ده چې موږ دلته اوس هم ټانکر کې اوبه راوړو. اوس ولاکه د دوبی غټ مشکل دغه ده چې اوبه دونه ګرمې دي، ټانکۍ دې باندې ایښي، نو د اوبو غټ مشکل دغه موږ لرو. بله غوښتنه مو دا ده چې له ښاره ډېر وړاندې یو، نو که ښار ته موږ نږدې شو لاسرسی هر شي ته کولی شو. نو دا شاګردان بې سرپرسته دي، که کله وخت چې دوی راوړي پر هغه کوم جیان چې اډې دي د موټرو تر هغو ځای راوړي، بیا موږ ورځو په موټرسایکلو باندې دلته تر دغو ځای رارسوو. وایي که له موږ سره داسې یو کومک وشي، یو د موټر کومک وشي چې دا بېوسه غریب شاګردان دي، یعنې داسې شی نه لري چې دوی پرې ورسوو. ډېر خوشحاله یو ځکه چې دا مرسته بیا له موږ سره وشي، او موږ بیا هم ضرورت لرو. موږ یو غوښتنه دا ده چې دلته موږ اوبه نشته او نیم بازار ته نږدې کړي. ډېر ورته خوشحاله یو ځکه دلته چې داسې خلک شته چې دوی لپاره ډېر کم شی دی، خو بیا هم دوی ډېر ارزښت ورته لري. او موږ دا غوښتنه لرو د حکومت ته چې موږ دلته خپله مدرسه کې اوبه نه لرو، د برق نه لرو، او د ترانسپورټ سیستم هم نه لرو. موږ ته برابر شي